السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو شکر الحمدلله یو ځل بیا موږ توضیح لرو چې انشاءالله یو نیم سل کورنۍ سره به مرسته ترسره کیږي چې دغه مرسته د یو بااحساسه ورور د حاجي صاحب لخوا ترسره شوې ده. قربان دي شم صاحبا بلا زړونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي زمونږ د زړه بادشاه ريشه هذا كنا ريشه ده ريشه تو كاغا دره در خلاص که تو بیغم وسل ورمږ درځه چو تو بول راوړي زمونږ د مظلومانو پر هارونه دي ګټلي زه استاد دا یو د کوم وینه راغلی دی کوم ولسوالۍ؟ السلام علیکم. زه خو د شیرزاد ولسوالۍ یم. اوس حاضر وخت کور مې چې دی په 10مه ویاله کې دی او د دې پروسې نه موږ ډېر راضي یو. کار تر کاره مهاله چې دی خپل حصه په رمضان میاشت کې راکوي راته خیالانه ډېر راضي یو. الله دې په مال حال کې برکت واچوي. څه څه درکول کېږي؟ 2 بورې اوړه دي او هغه بالټۍ دغه دی تیل دی یعنې پورې روژې مبارک میاشت کار کېږي. الحمدلله د الله نه ډېر راضي یو. الله دې په مال حال کې ډېر زیات برکت ورته واچوي. مننه ژوندی اوسې. ورګې ورته 2 بورې اوړه او 2 تیل. درته قطار قطار بچیان د خوار ملت ولاړ درته قطار قطار بچیان د خوار ملت دا ډیرو یتیمانو دا ډیرو یتیمانو ارمانونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي قربان دي شم صاحبا قربان دي شم صاحبا بلا زړونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي که هر چیرته اوسېږي. نور قدرمندو څه فکر کوي چې دغه زرنج به چیرته بارو؟ قدرمندو هغه کورنۍ چې ډېر مجبور وي یعنې په کور کې سرپرست نه درلود نور انشاءالله په دغه زرنج کې به سودا باریږي. دماغ د کور مخې کې به دغه سودا کته کوو. خوشحال دې ځکه غواړو عزتونه دې ګټلي. نو قدرمندو دا به هم تاسو ته واضح کړم دغه خرمه تاسې وګورئ بهترینه خرمه ده. نور انشاءالله دغه خرمه به د همدغې قریه چې موږ وړلي وو دغې مسجدونو کې به روژه ماتي لپاره ورکول کېږي. زه استاد نور حرکت وکړه. ښځې کوم دي؟ کشمون باید قدرمند پاشیده باندې چوت یې کشمون کرگئی رسوائی بیام شریف الو هر سال دین بی هر سال دین کاو سال بین گوری که یاره ما 4 بار نمیما خوشحالی بالکل بایشاره خیر رای که زن تینی چی زنده دیگه کوڅه په کوڅه ګرځي غریبانو کړې پوښتنه. السلام علیکم. سلام علیکم. خامورګې څنګه یې؟ جوړې تکړې خیرې دي. کوم دین راغلیستې؟ زه اخندزاده صاحب. ښه دغه مرسته هر کال یې درکول کېږي؟ دا هر کال موږ ته راکوي. هر کال دا وطن 9 کاله کېږي موږ ته راکوي. زامن مې 2 شهیدان شو میړه مې مړ شو او موږ سره چې څوک کومک کوي هغې سره دې الله کومک وکړي. هغه دنیا ورته الله ښایسته کړي. الله دې انجمن کړي او الله دې ډېر ورته ورکړي.
موږ په دعا کېږي فرضي حج دې ورته نور خدای په نصیب کې او بچي او زامن خدای ورته ژوندي لري او خدای دې کامیابه لري. ګټې مې څوک نشته دی اوس څنګه ګټې وټې څوک د نشته وخت دوه زامن مې شهیدان شو میړه مې مړ شو بس خلاص کونډې راته د یو زوی راته 2 بچي پاتې شو د بل زوی راته 4 بچي پاتې شو. انشاءالله خور کې زه نورم کوشش کوم چې تاسو سره باید مرسته تر سره خیر بس الله دې خدای سره ان شاء الله دې کامیاب لري خپل مرسته سید مور ایماندار دې د هغه بار کې چې زما بختیوال ډېر ښکلي شعرونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي قربان دي شم صاحبه نور قدرمندو دغه خرما هم جماعتونو ته روژه ماتي لپاره ورکول کیږي دا هم ځان سره یوسئ قربان دي شم صاحبه شپې داري اخر یو درې غوړي شپږ دي غوړي شپږ غوړي مې دي شپږ غوړي واته برابر کړئ. نور قدرمندو دغه مرسته مختلفو ولسوالیو او قریاګانو ته لیږل کیږي او په اړمندو کورنیو سپارل کیږي. یو بل هغه کوي یو دوه درې زه استاده شپږ غوړي شپږ هغه نادر نور ولسوالی ته بھائی اور کومک ہر سال دین بھی یار تقریبا 5-6 سال بیان یا ہر سال بھی کج سے پمپ کومک خیر بھائی کی بندہ خوشحال ہے شکر شي خوشحال خیر بھائی کدا بس اما سودای بار کیو دیکھ تی تو تفتے یہ من دنا بس بس قربان دي شم صاحبه بلا زړونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دي ګټلي ولاړ درته قطار قطار بچیان د خوار ملت دیکھیے راک صحیح شو ضرور دا ډیرو یتیمانو ارمانونه دي حاجی صاحب صحیح شو کېنه او څلور بوړې وړه څلور غوړي بار کېږي اوته الله باونی صاحب دغه روژې مبارک میاشت لپاره روژه ماته خرما ورکوو جماعت هیله درته زه استاد یم زه وسپارم سترګې در پسې وي
قدمونو ته کم څه کم 1.5 سل کورنۍ سره نن مرسته ترسره شوه. نو قدمونو تر روژې 29مه پورې به انشاءالله روزانه د اړمندو کورنۍ سره مرسته ترسره کیږي. دغه مرسته د یو حاجي صاحب لخوا ترسره کیږي چې هم ژوندي بڼه تاسې ګورئ چې دغه وړه ورته خریداري شوي. نو روزانه په اړمندو کورنیو سپارو. اجازه راکړئ. الله حافظ. غریبانو فریادونه دې